موږ په اتریش کې د هالشتات لور ته روان یو. هالشتات د بر اتریش ولایت یو کوچنی ښارګوټی دی. سړک تر ډیره د دې جهیل په غاړه غځېدلی. هالشتات ته په لاره ګڼ واړه کلي او ښارګي په مخه راځي. هالشتات په 1990 کې د یونسکو له لوري د نړۍ تاریخي میراث په فهرست کې شامل شو. دې سیمې ته ډېر سیلانیان راځي. د 19مې پیړۍ تر وروستیو پورې یوازې په بیړۍ کې هالشتات ته تګ ممکن و، ځکه چې یوې خواته یې لوړ غرونه دي او بلې خواته اوبه. هغه کورونه چې د جهیل په غاړه دي اوسیدونکي یې لا هم په وړو بیړیو کې خپلو کورونو ته تګ راتګ کوي. هالشتات ته په لومړي وار په 1890 میلادي کال کې سړک جوړ شو. هالشتات ته له 19مې پیړۍ څخه د سیلانیانو پام اوښتی. خو وروسته له دې چې د دې سیمې په اړه په جنوبي کوریا کې یو ټلویزیوني پروګرام خپور شو، د جنوبي کوریا ډېر سیلانیان راځي. د 2019 کال د شمیرو له مخې دې کوچنۍ سیمې ته د ورځې له 10,000 تر 13,000 سیلانیان راځي. اکثره د دې لپاره چې عکسونه واخلي او ژر بیرته ولاړ سي. دوی څو ځله اعتراضونه هم کړي.